رقم کار کړی دا معاف کېدو نه ته په دې کور کې نور یو منټ هم نه سر تا زه طلاق در کوم. یا نازکې تا چې نه تیار کړی یا سړی څه خو بل دې شروع کړی دی چې دې پخ کړی مې نازکې یا کشرې لیور دې م راپاسوه او چې راوړه زر چې اوس کوم د کار ناوخته دی. سړي راپاسو مې به دې کټ کې کېنه چې د الله وړه راشه د خان بچي ته وګوره مشر ورور په کارونو ستړی شو دلته کټونه وشلوله پاسه لکه ولې ورندارو ورشه په برنډې کې د ارور ناست دی چې ورسره اوس تاسې خو هم کار روزګار نه کې ورندار درالم. لالا السلام علیکم. وعلیکم السلام راپاسې دی. دا والی چې دا خو تشه چې روټۍ څه شوه روټۍ خو دې خېټونو ختمه کړې ده تو کارونه وشلولې او د کټونه وشلوله دا خو کار روزګار نه کوي. مړی به نازکو خبرو خبه کېږه ما او الله به خیر کړي خو تم مړه کار روزګار نه کوي راشه لکه چې وسکه سړی نه خو ډېر تنګ راغلی یم مړ کېږم نه د پیشو ساګانې دي. خورې السلام علیکم. وعلیکم سلام. لالا څنګه ښه خورې زه خو ښه یم دا خو بیا مخ ته بالټې اچولې دي. خفه به نه یم چې لیور مې ټک کار نه کوي او خاوند مې په کارونو باندې ستړی شو د لیور نه مې ډېر زیات تنګ شوی یم څه علاج راته وښیه. بس خورې وشوه غوږ رانږدې که خورئ زه دننه ورغلم. راځه ډېره موده پس راغلی یو پیاله چې وڅښه. لاړمه. راځه لکه عجیبه دنیا ده یاره چې پیسې د سره نه نو یې سم نه که ډېر ښکلی ځوان یې چې پیسې د سره نه یو سړی به دې عزت نه کوي. بس نه ولې خفه یې؟ خفه ځکه یم چې نن سبا دنیا کې د پیسې عزت شته خو د سړي قدر نشته. راغونې ستا خبرې ټیک ده. د کور خو دې وزګار دی څوک شته نه. ورندار مې څه چل شوی که ورندار یا ورندار داسې کې ورندار یا موسینا داسې کې ورندار ته ولې داسې وارخطا یې هغه نازبین ورو زما عزت ته لاس راواچو. لالا دا دروغ وایي ما یې سم نه دي کړي. ما ته نازک ویلو ما نه ولا ما خو ته په خپلو سترګو ولیدې. لالا زه بېګناه یم ما یې سم نه دي کړي. اندره پاره په دې کور کې ونیم تا خو زما عزت ته لاس راواچو شابه زه ورکېږم. که د خور خو مې ډېر ټیم وشو چې څه به یې کړي ما خو ورته پلین یاد کړو چې کار به یې کړي او که نه. نن سبا خو د بي ام کینګ دا ویډیوګانې ډېرې په ټرین کې دي. ورکه السلام علیکم. وعلیکم سلام. هی لالا خیر دی. کار مې څنګه وه؟ ورندار خو دې ښه وه ما چې راته کمپلین یاد کړي کار یې کړی که نه. فیلینګ خو یې کار وکړو او دا زړه مې یخ شو چې لیور مې د کور نه وویستو او مړه دا کور راته خالي شو. نازکې ستا دا مجل تا زما پر ورور باندې بېګناه نظام ولګاو. یو سړی ما معاف کړه انده دپاره به دا غلطي زه نه کوم. رقم کار کړی دا معاف کېدو نه ته په دې کور کې نور یو منټ هم نه سر تا زه طلاق در کوم. طلاق در کوم. تا زه طلاق در کوم. دا چې له پلینونو جوړوستې دا خور سنباله که او دې کوره ځئ وځئ. خورې حوصله وکړه او راځه چې ځو ستا به دې کور کې اوس هېڅ سم نه دي پاتې. راځه چې خپل کور ته ځو. یا خلکو تاسو ته وایم چېرته په چا باندې انظام مه لګوه او د چا شیطانتوب مه منه کنې زما په شانتې حل به مې. خورې حوصله وکړه الله به خیر کړي. ډېر د افسوس مقام دی یاره بېګناه الزام را باندې ولګېدو او زما خو یاره د بابي نه دا امید نه و چې په ما باندې الزام ولګوو. او لالا خو یاره زما خبره اړه واورېده نه او ډارې کې راته وې د کور نه وځه. یا الله
تا دا پته ده چې زه بې ګناه یم بلاله لالا ولې دلته مې هم نه پرېږدې نه راځه چې زه کور ته لالا هلته خو بابي ده بیا به راباندې الزام ولګوي هغې مې خبره ختمه کړه ولې خو ما طلاق ورکړو لالا دا دې څه وکړه په ځان دې خپل کور وران کړو د دې څخه دې داسې علاج پکار دی راځه چې زه کور ته